الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. بیا هم خراغلاست وایم ګرانو زده کوونکو تاسو ته په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. د دې ترڅنګ هیله دغه ګران زده کوونکي چې له ما سره په ټولګي کې شتون لري هغوی هم ښه او جوړ اوسي. ښه نو ګرانو زده کوونکو رابشم په لومړي سر کې به زه تاسو ته د نن ورځې لوست در وپېژنم. نن موږ د 12 ټولګي پښتو مضمون کوم لوست 40 لوست دویمه برخه عنوان یې هم د پښتو ادبي مکتبونه کومه پاڼه په ګډه سره لولو ګرانو زده کوونکو 144 پاڼه په ګډه سره لولو. تاسې هم د 12 ټولګي پښتو مضمون کتابونه له ځان سره راواخلئ 144 پاڼه خلاصه کړئ تر څو چې د پښتو ادبي مکتبونو په اړه معلومات ترلاسه کړو. خو مخکې له دې چې موږ نوی لوست پیل کړو خو به دا وي چې د تېر لوست خواته هم یوه لنډه کتنه ولرو چې زموږ تېر لوست د څه په اړه و، موږ په تېر لوست کې څه شی ولوستل. ګرانو زده کوونکو زموږ تېر لوست د همدغه د پښتو ادبي مکتبونو په اړه و چې په تېر لوست کې موږ د پښتو ادبي مکتبونو په اړه معلومات ترلاسه کړل چې مثلا موږ ویل چې پښتو د خپل ادبي مکتب یعنې څه، او په هغه کې بیا د روښانیانو یا د روحاني ادبي مکتب په اړه معلومات ترلاسه کړل او همدارنګه د خوشحال خان بابا ادبي مکتب په اړه مو معلومات ترلاسه کړل. نن راځو ګرانو زده کوونکو دوه هغه نور پاتې ادبي مکتبونه زه تاسو ته درپېژنم. تاسې هم ښه دقت او توجه ورته ولرئ. نو ګرانو زده کوونکو تاسې په تېر لوست کې کورنۍ دنده هم درلوده دا چې تاسې به ادبي مکتب تعریفوئ، تاسې به د روحاني ادبي مکتب په اړه معلومات ورکوئ، تاسې به د خوشحال خان بابا ادبي مکتب په اړه معلومات ورکوئ. نو آیا ګرانو زده کوونکو تاسې خپلې کورنۍ دندې ترسره کړي دي؟ هو استادې. ډېر ښه آفرین. د لوست په پای کې هرومرو زه ستاسې کورنۍ دندې ګورم او که تاسو هره ستونزه درلوده له ما څخه یې وپوښتئ زه به انشاءالله چې ځواب درکړم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اهداف درس امروزی ما است که درس را از روی میخوانیم، بعدا معنای لغت ها را میفهمیم و در کل مفهوم از این درس را به دست میاریم که امروز ما در درس چی خواندیم، مفهومش چی بود و نکات مهمش حتما در کتاب شیطان یادداشت بکنید. پس شما خوب توجه داشته باشین که درس را یاد بگیرین. اول مکتب رحمان بابا را مکتب ادبی رحمان بابا و بعدا مکتب ادبی دیگر را هر کدامش جداگانه خوانده و بر شما جداگانه تشریح میکنم. نو راځو ګرانو زده کوونکو. دریم ادبي مکتب د رحمان بابا تصوفي عرفاني ادبي مکتب دی. د پښتو پیاوړی شاعر رحمان بابا چې په 1128 هجري قمري کال کې زیږېدلی او همدارنګه په 1142 هجري قمري کال کې د مړینې نیټه ثابت شوې ده. د یو ستر یعنې تر دغه ځای پورې د ژوند یقیني ثابت شوی دی. د یو ستر ځانګړي تصوفي عرفاني ادبي سبک خاوند و چې په خپل وخت کې له زیات ټولنیز مقبولیت نه برخمن شو. په همغه مهال او راوروسته زمانو کې ډېر پلویان او لارویان وموندل چې د ده ادبي لاره یې تعقیب او د وخت په تېرېدو د یو ادبي مکتب بڼه غوره کړه او زموږ په ادبي څېړنو کې د رحمان بابا تصوفي عرفاني ادبي مکتب نوم ورکول شوی دی. د دې ادبي مکتب نومیالي استازي او پلویان یونس خیبري، معز الله مومند، اخوند ګدا، حافظ الپوري، میاں نعیم متیزی، عبدالعظیم رانیزی، عبدالرحیم هوتک، مطیع الله پرخیل او نور. د دې ادبي مکتب سترې ځانګړنې دا دي چې ویناوال د اخلاقو پند او نصیحت خواته ډېره پاملرنه کوي. د عربي او فارسي ژبو ډېرې کلمې اصطلاحات تشبیهات او استعارې په پراخه پیمانه پښتو شعر او ادب ته راننوتې دي. په دې ادبي مکتب کې ویناوال واقعیت او حقیقت ته ډېره پاملرنه کوي. د خیال او مبالغې پلیویتوب پکې ډېر کم دی. د پښتني چاپېریال خپل رنګونه پکې په ځلېدو او د هندي سبک اغیزې پکې ډېرې نه لیدل کیږي. خانو گران زده کوونکو میایم حالا یک قسمت به شما تشریح میکنیم که راجع به مکتب ادبی رحمان بابا بود. خود رحمان بابا را شما خودتان میشناسین که چگونه یک شخص بود. در درس‌های قبلی هم راجع به رحمان بابا ما زیاد معلومات حاصل کردیم. خب یعنی خود رحمان بابا که یک مثلا سبک خاص در بخش تصوف و عرفان داشت، یعنی صاحب یک سبک خاص در بخش عرفان و تصوف بود که وقتی این سبک را به وجود آورد بعد از او در دوره خود بسیار زیاد مقبولیت و بسیار زیاد شهرت به دست آورد و بعد از بسیار زیاد مریدا و بسیار زیاد طرفدارا هم آمدن راه و طریقه رحمان بابا را دنبال کردن که بعدا یک مکتب ادبی به وجود آمد و برایش چی نام دادن؟ مکتب تصوفی و عرفانی رحمان بابا. در این دوره اشخاص دیگری هم بودن که بسیار زیاد در این بخش زحمت کشیدن که نامش بر شما ذکر کردم. خصوصیات این دوره چیست؟ خصوصیات این دوره شاگردان عزیز ای که
مکتب ادبی رحمان بابا زیاتر جنبه نصیحت داشت، جنبه پند داشت. در شعرها یا در نثرهایی که در این دوره به وجود آمده کلاً به مردم که اشخاصی که او را میخوانند یا میشنوند یک پند و یک نصیحت نهفته است و اونا زیاتر از اصطلاحات، از تشبیهات، از استعاره ها، از استعاره های عربی و فارسی هم از زیاترشان داخل شدن به ادبیات پشتو. و همچنین کسایی که در این مکتب ادبی مثلا یک نظم و یک مثلا یک شعر را گفتن یا یک نثر را نوشته کردن، اونا زیاتر توجهشون به حقیقت بوده و زیاتر توجهشون به واقعیت بوده. و در این قسمت مثلا خیال و مبالغه بسیار زیاد کم است. مثلا یک شعر میسرن، یک شعر نوشته میکنن، در این شعر مثلا اونا چیزی که نوشته میکنن زیاتر جنبه حقیقتی داره، یا چیزی است که واقعیت است. از خیالات و مبالغه کم استفاده میکنن چون خیال و مبالغه یا خود خیال یک از انمو رکنهای مهم شعر بود که ما در درس شعر خوانده بودیم، اما خیال و مبالغه بسیار زیاد کم بود در این دوره و خودشان زیاتر در اون وقت مثلا باز اساس تا سبک هندی هم با وجود آمد، اما تاثیرات سبک هندی بالای این سبک اصلا وجود نداشت. خب شاگردان عزیز، حال هم میایم به مکتب چهارم که د نازک خیالی ادبی مکتب په نامه. د پښتو نازک خیالی ادبی مکتب د 12مې هجري پیړۍ په اوږدو کې د فارسي د هندي ادبي مکتب تر اغیزو لاندې رامنځته شوی دی. بنسټ ایښودونکی یې د پښتو نازک خیاله شاعر عبدالحمید مومند تر 1940 هجري قمري پورې چې ژوندی و، او بشپړونکی یې کاظم خان شیدا چې په 1935 کې زیږېدلی او په 1995 کې لدې نړۍ څخه سرګې پټې کړې دي علي خان او نور ګڼل شوي دي. سره له دې چې د دغو پیاوړو شاعرانو ادبي سبکونه یو له بل لږ ډېر توپیر او خپلې ځانګړنې هم لري او په زماني لحاظ هم یوه له بله څو لسیزې وړاندې وروسته دي، خو دا چې دغه شاعران د هندي سبک د لږو یا ډېرو اغیزو په منلو سره په پښتو شعر کې د نازک خیالۍ لاره تعقیبوي او د پیاوړو ادبي سبکونو خاوندان کیږي. د خپل وخت او یا وروسته زمانې ډېر شاعران د دوی د ادبي لارې پلویتوب کوي. د دغو بیلابیلو ادبي سبکونو له ګډون څخه یو ځانګړی ادبي مکتب منځته راځي چې په ادبي څېړونکو کې د نازک خیالۍ ادبي مکتب او کله کله د حمید او شیدا د نازک خیالۍ ادبي مکتب نوم ورکول شوی دی. د دې ادبي مکتب پیاوړي استازي او پلویان له حمید او شیدا سربیره چې د دې مکتب بنسټګر بلل شوي دي قلندر اپریدی، محمدي صاحبزاده، علي خان، کامګار خټک، بیدل حشنغری، هنان بارکزی او نور دي. د نازک خیالی ادبي مکتب سترې ځانګړنې: لوړ تخیل، نازک خیالي، نوښت، نادر استعارې او تشبیهګانې، د غزل فورم پکې د کمال پورته رسیدلی دی. د اشعارو موضوع زیاتره د مینې او محبت مسایلو ته وقف شوي. په شعرونو کې متلونه، اصطلاحات او محاورې ډېرې کارول شوي او ویناوالو د فارسی ادب اغیز په پراخه پیمانه منلی دی. خب شاگردان عزیز، حالا هم خوب توجه داشته باشین به مکتب ادبی نازک خیالی که برش نام دادن. خب شاگردان عزیز، این مکتب ادبی در قرن 12 چی شدن؟ در این وقت زمانی که یک چی بود مکتبای ادبی در بخش هندی و فارسی هم با وجود آمده بود، تاثیرات این دو مکتب ادبی بالای این مکتبی که مثلا اونا جور کردن زیاد تاثیر داشت. مثلا این بنیادگذار این مکتب ادبی که بود، بنیادگذارش اول خود شاعر ما عبدالحمید مومند بود که خودش این مثلا بنیاد امی مکتب ادبی را گذاشت، اما تکمیلش کاظم خان شیدا و علی خان کرد. این مکتب ادبی است که تاثیرات مکتب ادبی فارسی و هندی بالایش زیاد است. خب شاگردان عزیز، در این دوره شاعرایی که بود سبک‌هایشان اما سبکی که مثلا این سبک به وجود آوردن، در این سبک بعضیشان که مثلا یا شعر میگفتن یا نثر نوشته میکردن کمتون فرق میکرد، یعنی هر کدامشان از خود یک خصوصیات جداگانه داشت. خب شاگردان عزیز، در این قسمت یعنی تعداد زیاد هم آمدن که از این سبک پیروی کردن و ایرا را تعقیب کردن و اونا هم در این قسمت بسیار زیاد آثار را به جا گذاشتن که این بعدن که مثلا وقتی که مردم آمدن از این پیروی کردن و زیاد شاعرها و نویسندگان آمدن در این دوره را تعقیب کردن، بالاخره مکتب ادبی با وجود آمد که اول به نام خود مکتب ادبی نازک خیالی و یا هم مکتب حمید او شیدا به نام حمید او شیدا د نازک خیالی ادبی مکتب به این نام هم نامیده شد. خب شاگردان عزیز، بر علاوه از دو تهدیدگذاری که در این مکتب ادبی بود، شاعرای دیگری هم بود که من نامش بر شما ذکر کردم و بعضی از خصوصیاتی که این مکتب ادبی داشت، خصوصیاتش این بود که در
در بسیار تخیل بلند، بسیار تخیل زیاد داری بود، نوآوری و همچنان استفاده کردن از تشبیهات و استعاره‌های نادر و اینی بعض از مسائل بود که در این مکتب به وجود آمد و همچنان از لحاظ موضوع زیادتر مسائل عشق و محبت را در اینجا بیان میکردن و در شعرهای خود از متل‌ها، از اصطلاحات، از محاوره‌ها بیشتر استفاده میکردن و کسایی که این را نوشته میکردن و یا هم میگفتن یعنی امو تاثیر ادبیات دری را یا فارسی را هم قبول کرده بودن، چون تاثیر ادبیات فارسی بالای از این ادبی مکتب بسیار زیاد بود. پس این بود شاگردان عزیز راجع به مکتب ادبی نازخیالی. خب شاگردان عزیز این دو مکتب را هم شناختین؟ استادی. بسیار خوب، آفرین. خب شاگردان عزیز پس این هم بود 4 مکتب که ما 2 مکتب شده درس قبلی و 2 مکتبش امروز با هم خواندیم، مکتب ادبی روشانیان، مکتب ادبی خوشحالخان بابا، مکتب ادبی رحمان بابا، مکتب ادبی نازخیالی یا هم حمید و شیدا که این 4 مکتب با هم دیگه خواندیم و این 4 مکتب هر کدامشان هر اشخاصی که هر شخصی که مثلا در این مکتب‌های ادبی حصه گرفتن آثار بجای خود را بجا گذاشتن و اینمی آثارشان باعث ازی شده که ادبیات پشتو بسیار زیاد چی شوه غنی شوه. خب شاگردان عزیز پس این هم بود درس. در درس کدام سوال و یا هم کدام مشکل هست؟ نه استادی. بسیار خوب. خب شاگردان عزیز پس میم درس جنبندی میکنیم. بخش متن لنډیز را ما بر شما میخوانم تا شما مفهوم از این درس را به شکل درست به دست بیارین و همچنان مفهومش را بفهمید. ادبی مکتب هغه پراخه ادبي لاره ده چې د ګڼو شاعرانو یا لیکوالو د ځانګړو ادبي سبکونو له یو ځای کېدو څخه د یو ستر ادبي جریان په توګه رامنځته شوی ده. موږ د پښتو ادبي تاریخ په منځنۍ یا کلاسیکه دوره 4 ادبي مکتبونه لرو چې د دغه دورې په بیلابیلو پړاوونو کې رامنځته شوي وده او پرمختیا یې موندلې ده. په دغو ادبي مکتبونو کې لومړنی روحاني ادبي عرفاني مکتب دی چې بنسټګر یې بایزید روښان چې په 915 هجری قمری کال کې زیږیدلی او په 915 هجری قمری کال کې مړ شوی دی. او د ډیرو شاعرانو او لیکوالانو یې پیروي کړې ده. دویم ادبي مکتب د خوشحال خان ادبي مکتب دی چې بنسټګر یې خوشحال خان خټک چې په 1022 هجری قمری کال کې زیږیدلی او په 1100 هجری قمری کال کې وفات شوی دی. دریم ادبي مکتب د رحمان بابا ادبي عرفاني مکتب دی چې بنسټ ایښودونکی رحمان بابا چې په 1240 هجری قمری کال کې زیږیدلی او په 1128 هجری قمری کال کې هم وفات شوی دی. څلورم ادبي مکتب د حمید او شیدا د نازخیالی ادبي مکتب دی چې په پښتو کې د هندي ادبي مکتب په پیروي رامنځته شوی خو پښتني رنګ او امتیاز یې خوندي دی. دغه مکتبونه خپل لږ ډیر پیروان لري چې د سبکونو ګډې ځانګړنې پکې جوتې دي. خب این بود شاگردان عزیز تشریح درس یا خلاصه درس که بر شما در بخش متن لنډیز درس را کلا خلاصه کرده بود. راجع به 4 مکتب ادبی، راجع به بنیادگذاریش هم بر شما معلومات داده بود. پس این بود شاگردان عزیز درس امروزی ما. امیدوارم که به شکل درست یاد گرفته باشین. کار خانگی شما شاگردان عزیز در بخش فعالیت ها بعضی سوالات از این سوالات در کتابچه نوشته کرده و هر کدامش به شکل درست جواب ارائه میکنین. روز بعدی حتما کار خانگیتان را در صف میارین. ما ان شاء الله که کار خانگی شما را میبینم. پس این بود شاگردان عزیز درس امروزی ما. تا درس بعدی شما را به خداوند پاک یکتا میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.